د دې جینۍ ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو او 10 میلیون کسانو وکتله او د دې جینۍ ورور چې کله د دې جینۍ دا ویډیو وکتله نو هغه ورسره څه وکړل. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، موږ دپاره پکې ډېر زیات عبرت دی. ملګرو دا جینۍ چې ده د ګاونډیانو که چېرته واده او دا جینۍ تل واده کې چېرته ګډه شوې ده او یو حرامي ته ویډیو کړې وه چې کله چې هغه ته ویډیو وکړه که نه ملګرو نو څه وخت بعد چې و نو هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه. نو چې دا د جینۍ دا ورور نه دی، دا د خپل ملګرو سره ناست دی په یو پارک کې او چې کله دوی ټیک ټاک کولاو کړی دی او هغه هړی چې هغه کله هړی سکرول کوي نو په هغه کې د دې جینۍ ویډیو راغله. د هلک هم دلته ویل دا خو زما خور ده او د هلک چې دی نو غل دی راپاڅېد د دغې میپل نه دی کسانو ته هېڅ ونه ویل چې د خپلو ملګرو ته چې دا زما خور ده، غلی ترې راپاڅېد او سیده ترې راغی. چې کله ترې راغی که نه کور ته او دا جینۍ راوخته یوې کمرې ته ور یې لټ کړو ملګرو او جینۍ ته یې ویل یو څو شاټونه یې موله ورکړل. اول یې ښه تپوسونه وکړل چې دا ویډیو د چا سلیند دی، دا څه وجه باندې دا ویډیو ستا نه شو ده. ملګرو خو د جینۍ ورته ویلي چې زه دې نه یم خبره او داسې زمونږ د ګاونډیانو که واده زه په واده کې ګډه شوم د هغه د وجې نه په چا ویډیو کړی نو پته نه لګي خو ما ته پته نشته دی او نه ما د چا سره تعلق دی. او بیا د هلک لګېدلی دی او تارونه راغستي دي که نه او کرنټ یې وله ورکړی. چې کله کرنټ ورکړی جینۍ نه مړه کېده. چې کله دا جینۍ نه مړه کېده که نه نو د هلک ولګېد چاقو یې راواخېست په چاقو باندې یې ووهله خو بیا هم نه مړه کېده. نو د هلک سره تومانچه یې راواخېسته او ډزه یې پرې وکړه چې دا جینۍ څه شوه د دنیا نه لاړه. د هغه نه پس په دغه کمره کې یې سیده ښخه کړه. چې کله راپورټ وشو ملګرو نو د جینۍ پسې چې کله انویسټیګیشن جاري شو د جینۍ چې کله پته ولګېده که نه ملګرو نو هغه په دغه کمره کې ښخه وه. هغه چې مکمل معلومات راغلل که نه نو ویل چې دا په دغه وجه باندې ده او ورور یې مړه کړې ده. ملګرو زما ټول ته خواست یار چې چېرته ودونه وي لاول خو هلکان دي زه ګوند ته مه پرېږدئ. بل نن سبا خو جینکۍ هم داسې دي چې په لاسو کې موبایل یې ورسره دي او داسې نقصانونه جوړوي. په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی چې چېرته هم په واده کې ویډیوګانې مه کوئ ځکه چې د خلکو بدنامي پکې کېږي. زندګۍ چې د یو ورور خپله خور یې څه وکړه د دنیا نه رخصت کړه صرف په دې وجه باندې چې د هغه نه یو بې غیرته ویډیو کړې وه، یو حرامي ته ویډیو کړې وه، د هغه په وجه باندې یې خور لاړه د دنیا.